پرده کې پرتې او بعضې مې زده کړي دا د پردې نه لږې راوباسه که نه یاد یې درته نه دي سرې ګریوان د لیونو په شان دي سرې ګریوان د لیونو په شان دي پرېږده چې یار راپورې ښه ډېر ښه دی ډېر ښه دا خو یو شل ځله ووایه یاره دا په دې خلکو باندې ښه لګي دا ټول د زړه نه مجبوره خلک دی ښه ژوند لکه ډمې دورنګي کړې ده موږ حادثو کې زندګي کړې ده په هر قدم چې میخانه وه پکې ما داسې ښار کې بزرګي کړې ده او دغه سړی د ونو کار نه کوي خو دروازه یې د لرګي کړې ده سلامونه خوږو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یمه ملاګور ته راغلی یمه او تاسو ما سره خوا کې دا سړی چې وینئ ارشاد لوغړن موږ احترام لرو ورته او دا سړی زموږ ډېر په ګرانه په لاس باندې راغی او ډېر تاسو ته پته صوابۍ نه ملاګورو پورې ډېر مزل دی نو موږ بیا د شهسوار رضا هم ډېره مننه کوو هغه سره هغه نور ملګري دي څه نوم دی شهسوار کرامت دی نصر الله دی موږ سره او رومان موږ سره دی نو دوی موږ سره ډېره مرسته وکړه د دې سړي په معلومولو کې نو دا زموږ په لاس راغی دغه شعرونه ترې ریکارډ کوو د ده یو څه شعرونه ما واورېدل نو هغه د زړه نه تیر شوي شعرونه مطلب د سړي احساس راپاروي چې هغه شعرونه دي خو لکه دا د زړه په غوږو باندې اورېدل غواړي په دې غوږونو باندې نه نو تاسو را سره اوسئ دی سره یو دوه خبرې کوم خبرې ډېرې نه کوم نور به دی نه صرف شعر ریکارډ کوم ښه ارشاد صاحب موږ دا ډومبۍ خپرونه ده ډومبۍ ریکارډینګ دی زموږ ستاسو موږ تاسو ته په خیر راغلی وایو آباد اوسئ کور دې ودان او شعر د کله نه لیکئ تاسو 1998 نو تاسو څه کتاب چاپ دی یا تذکرو کې مو څه چاپ دی څه ناڅه خوندي ما سره په رجسټر کې پرته او خپل کتاب دی لا نه دی چاپ کړی نه خپل کتاب د ده یو څه شعرونه یو ورته غزلې په تذکره کې چاپ دي چې هغې کې مختلفو شاعرانو شاعري ده نو خپل کتاب یې لا نه دی چاپ دا شعرونه یې اورو مطلب تاسو له مزه درکوله نو بیا موږ کولی شو چې د کتاب هم چاپ کړو ښه ستاسو په مرسته باندې ځکه چې موږ سره داسې ادبزوکه ملګري بلا ډېر شتون لري چې هغه یې کوي چې په پښتو کې د پښتو ژبې دپاره د خپل جیب نه خرچ وکړي نو ستاسو ړومبي شاعري درته یاده ده ړومبي هم یاده او دا موږ ته ړومبۍ دښکه غزل ووایه دا موږ ته چې په ګاډي کې اوس کوم ووایي ړومبۍ ده شعر دی چې شغلې د محبت په مې په نوار کې پټول شغلې د محبت په مې په نوار کې پټولې وړې وړې خبرې به مې غر کې پټولې او دا ته ولې منکره شوې منکرې کړې خبرې دا ته ولې منکره شوې منکرې کړې خبرې موسم کې د یخنۍ به مې څادر کې پټولې دا خو مړه هغه زما تکیه کلام چې یو شل ځله دا ووایه ډېر ښه شعر دی څنګه دا ته ولې منکره شوې منکرې کړې خبرې موسم کې د یخنۍ به مې څادر کې پټولې چې زړه به د ستا نه و په نظر کې د لیمو چې زړه به د ستا نه و په نظر کې د لیمو نو ما نه به دې سترګې بیا په ور کې پټولې چې زړه به د ستا نه و په نظر کې د لیمو نو ما نه به دې سترګې بیا په ور کې پټولې اوس مې غریب نیولي سترګې وګوره ارشاده اوس مې غریب نیولي سترګې وګوره ارشاده رڼې رڼې مې اوښکې په نظر کې پټولې ډېر ښه دی ارشاد صاحب ډېر مزیدار او ستا د دې نیک څه نوم دی دا موږ سره راغی موږ د دوم ډېره مننه کوو آباد شعر موږ سره راغلی دی او موږ یې ډېره مننه کوو چې دلې وخت ورکړو دا هغوی په تنور کې کار کوي چې دا خپرونه ترې ریکارډ کړو مطلب دغه د پښتو د ادب په وده کې د آباد شعر هم لاس شته ارشاد جي بل راته څه ووایي تاسو غزل دی چې دا په کومه ګمراهۍ کې انسان ګم دی دا په کومه ګمراهۍ کې انسان ګم دی لا یې فکر د مغزو په کور کې هم دی دا د اور په بلېدو شمه اوبه شوه بهېدلی ترې د اوښکو په شان موم دی چې لټون لره مې نیغې سترګې ورکړي چې لټون لره مې نیغې سترګې ورکړي چې په یار کې خوږوړی نظر کوم دی چې مخ په ښکلېدو راله را نه که چې مخ په ښکلېدو راله را نه که دا بدبخته په خپل حسن باندې شوم دی او هر مین به خپل مین نوم په زړه لیکي هر مین به خپل مین نوم په زړه لیکي ما لیکلی د ارشاد لوغړن نوم دی د امیدونو په دستور کې مې توبه پرته وه د امیدونو په دستور کې مې توبه پرته وه
خوږه خبره وه خو زړه کې مې ترخه پرته وه ګوتې مې وروړلې نو شونډې مې پرې وسوځېدې ګوتې مې ورړلې نو شونډې مې پرې وسوځېدې یخه پیاله وه خو قهوه پکې توده پرته وه د عشق په دې کیسه کې زه د چا نه ورک نه یم د عشق په دې کیسه کې زه د چا نه ورک نه یم زما غزل کې به زما خپله نامه پرته وه ورځ به مې تېره کړله ستړي د شپې به خوب نه راته ورځ به مې تېره کړله ستړي د شپې به خوب نه راته زما قسمت کې به همدغه شوګیره پرته وه په ستړي ستړي زندګۍ مې خوشحالي کوله په ستړي ستړي زندګۍ مې خوشحالي کوله ولې ارشاده چې د دې پسې دمه پرته وه څوک چې سم په لاره ځي هغه کم په لاره ځي څوک چې سم په لاره ځي هغه کم په لاره ځي څوک چې سم په لاره ځي هغه کم په لاره ځي پښتنو کې عقل کم دی پښتنو کې عقل کم دی چې د بم په لاره ځي سترګې هم پکې خفه وي سترګې هم پکې خفه وي چې د نم په لاره ځي او لوغړن لیونی نه لوغړن لیونی نه دی چې د غم په لاره ځي ښه سترګې زما سترګې په نظر زما نه لرې دی سترګې زما سترګې په نظر زما نه لرې دی زړه کې مې اوسېږي خو دلبر زما نه لرې دی او ستا چې راته نښې تاترې په سر کې ایښې دي نښې تاترې په سر کې ایښې دي هسې نږدې ښکاري کنې غر زما نه لرې دی تږی د وصال د محبت په لار کې ناست یم تږی د وصال د محبت په لار کې ناست یم کوس ته رسېدی نه شم او بر زما نه لرې دی ته ورته د مینې په نظر باندې لږ وګوره ته ورته د مینې په نظر باندې لږ وګوره در زما په زړه کې پر هر زمانه لرې دی ته بیا ووایې دا شعر ډېر ښه دی ته ورته د مینې په نظر باندې لږ وګوره در زما په زړه کې دی پر هر زمانه لرې دی او تاو د محبت ارشاده داسې را رسېږي تاو د محبت ارشاده داسې را رسېږي سوځمه په ځمکه کنې نور زمانه لرې دی ډېر ښه دی رڼایي راله د یار په اننګو رڼایي راله د یار په اننګو کې لکه ګل چې خندا وکړي په ازغو کې لیونو غوندې یو تر ټوپونه ووه چې د عشق ټکی مې راشي په مازغو کې ای ملیاره ستا ګلونه رنګ په رنګ دي یو شیبه به ورته کښېنم په غرمو کې هر پر هر ته مې نقصان دی چې در ګورم ته هماغسې خندېږي په لیمو کې نو ما ارشاد ته خو ساده ساده راګوره هر غزل به جوړه اومه په سلګو کې لکه ګل چې خندا وکړي په ازغو ښه دا مو دی وایي چې ووایه ستا په مخ خالونه ستا په مخ خالونه دي واړه واړه ستا په مخ خالونه یي واړه واړه او زړه کې مې داغونه یي واړه واړه زه په ښکلونه باندې ستړی شم ښکلي لاسونه یي واړه واړه داسې د بجلۍ غوندې پړکار کوي داسې د بجلۍ غوندې پړکار کوي سپین سپینې غاښونه یي واړه واړه سترګې دې زما سترګو نه واړه وه پټ پکې رازونه یي واړه واړه ته پکې مالي کروندې مه کوه دوه پکې ګلونه یي واړه واړه ستا چې د ارشاد لوغړن زړه ساته اوس یې څو شعرونه یي واړه واړه غزل دی چې دا ستا د عشق خبرې نن خوږې ولګېدې او سترګې دې زما په سترګو ښې ولګېدې دا ستا د عشق خبرې نن خوږې ولګېدې او سترګې دې زما په سترګو ښې ولګېدې هره ناجایزه دې جانانه په زړه وړی شمه خو رقیب خبرې ما باندې تراخې ولګېدې بیا ووایې ته هره ناجایزه دې جانانه په زړه وړی شمه خو رقیب خبرې ما باندې تراخې ولګېدې ساقي په میخانه کې دې څه نوې رڼایي وه ساقي په میخانه کې دې څه نوې رڼایي وه ستا د مخ رڼا وه که ډیوې ولګېدې یار دې د رقیب په خوا کې ښکلې مسکا وکړه ارشاده ستا په زړه ورته لمبې ولګېدې سترګې دې زما په سترګو ښې ولګېدې غزل دی چې
ما چې د زړه مینه په تا ماته کړه ما چې د زړه مینه په تا ماته کړه ودې خندل ملا دې په ما ماته په توره شپه کې د چا څه خوښېږي د تیارې مخه خو رڼا ماته کړه دا بیا ووایه ته په شعر توره شپه کې د چا څه خوښېږي د تیارې مخه خو رڼا ماته کړه زه د چا سترګې په ځان نه پرېږدمه د زړه پرده خو مې اشنا ماته کړه اشنا چې ته شولې منکر زمانه دا آینه مې د زړه چا ماته کړه دغه نازکه مرحله وه پکې دغه نازکه مرحله وه پکې احساس د مینې راله سا ماته کړه دغه نازکه مرحله وه پکې احساس د مینې راله سا ماته کړه څومره بهترین شعر دی مننه او ارشاده دغه د جهان لیونی ارشاده دغه د جهان لیونی زما یې تمه د عقبا ماته کړه او کنه یار په چا نرمه په چا سخته وخت تېرېږي په چا نرمه په چا سخته وخت تېرېږي په چا نرمه په چا سخته وخت تېرېږي شوې په ما باندې ناوخته وخت تېرېږي زه یې در په در او کوڅه په کوڅه کړم زه دې در په در او کوڅه په کوڅه کړم را بیدا شه زما بخته وخت تېرېږي او بادشاهان که په خپل تخت باندې نازېږي په فقیر باندې بې تخته وخت تېرېږي دا یو شل ځله ووایه ته دا شعر راته ډېر ښه شعر دی که نه باچایان بادشاهان که په خپل تخت باندې نازېږي په فقیر باندې بې تخته وخت تېرېږي چې مې سر په کاڼي کېغوسته وده شوم چې مې سر په کاڼي کېښوسته وده شوم خوب مې وکړه بې بالښته وخت تېرېږي وخت تېرېږي لوغړن ارشاد له ټینګه غاړه ورکړه خوشحالي وکړه کامبخته وخت تېرېږي نو ورګورم آینه رانه هېرېږي داسې تور یم چې شپه رانه هېرېږي د ژوندون حقیقتونو ته ولاړ یم ستا د یاد هره لمحه رانه هېرېږي شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي زما د کور په دیوالونو ستا څهره جوړېږي خدای شته دی که خوشحالي مې وي د نوک برابر او غم مې دومره چې زما په شان واړه وربل څه پکې پرې نه دي واړه وربل څه پکې پرې نه دي وران مې که ګوګل څه پکې پرې نه دي او څوکې د بڼو خو دې تېرې کړلې ورکه لکه جل څه پکې پرې نه دي داسې د کباب غوندې مې اوسېځه رنګ مې که بدل څه پکې پرې نه دي ستا نه لوغړن ارشاده پټه شوه ستا نه لوغړن ارشاده پټه شوه راولې اجل څه پکې پرې نه دي د یار په شونډو خندا ښه ښکاري د یار په شونډو خندا ښه ښکاري ماته یې څه نوې تماشه ښکاري اول دې ځان باندې مین کړمه زه کوه چې تا ته څنګه ښه ښکاري بس ته یې په عشق کې مې نور مه کړوه زړه پر هرونه مې تازه ښکاري لکه په ګل چې پرخه وورېږي داسې د یار په مخ خوله ښکاري خو ارشاد یار ارشاد مونځ د لیونو غوندې کړې هره سجده دې عجیبه ښکاري ډېر ښه دی یار دې څیزونه داسې چې ماره لاس کې مې د چاودو به حساب نه وي خیر دی که تندي کې مې محراب نه وي او موږ باندې چې بې له یاره تېر شول هغه ژوند دې عمر کې حساب نه وي داسې ذهن پردیتونه رانلي صحیح ده ارشاد بھائی ډېره مننه ستاسو موږ د روزګار د ځای نه راپورته کړي یئ او دغه ډېر قیمتي وخت دی چې کوم ستاسو د بچو حق جوړیږي نو هغه تاسو د پښتو دپاره ورکړو نو زموږ تاسو یو نړۍ مننه یو جهان مننه چې تاسو دغه وخت موږ ته راوبخو ډېره مننه کوو انشاءالله بله خپرونه به تاسو څخه هم ریکارډ کوو او تاسو به خپل شعرونه ځان له مخې ته کیدئ نو خپرونه به ریکارډ کوو دغه ملګرو دا موږ سره چې څه راغلي دي دوی څخه هم ډېره مننه او ستاسو هم مننه چې موږ سره تر دې دمه پورې ناست یې موږ ګورئ او دغه خپرونې چې دي دا ستاسو په داد او ډاډ باندې روانې دي موږ ته کم از کم یو کامنټ کوئ نو موږ ته به اندازه لګي چې موږ سره څوک څومره مینه کوي اجازت غواړو د الله په امان